د فرانسې په شمال ختیځه برخه کې موقعیت لري. دې ښار کې د معلوماتو له مخې 13 بېلابېلې وړې او غټې کلیساوې شتون لري چې تر ټولو لویه کلیسا یې دا یوه ده. د دې کلیسا نوم په پښتو کې چې هغه ژباړه ده هغه سنت استوفان کاتدرال دی چې دا کلیسا نومیږي. د دې کلیسا د یوې برخې هغه لوړوالی چې دی چې هغه خپل یو نوم لري هغه 88 متره لوړوالی دی او د هغې لوړوالی ښودل شوی دی. دا د کاتولیکي عقیدې یوه لویه مذهبي ودانۍ ده چې د فرانسې د معمارۍ یوه ډېره لویه بیلګه ده. د ګوتیک په نوم باندې د یوې معمارۍ نوم دی چې د دې میتس یوه خپله ځانګړې ښکلې ډبره ده او د دې ټولې ودانۍ د ټولې برخې چې کومې دي د دې ګوتیک له ډبرو جوړې دي او یا هغه معماري پکې استفاده شوې ده. د فرانسې په بېلابېلو ښارونو کې کلیساګانې خپل تاریخي ارزښت لري او دغه راز له هغه ځای نه خلک لیدنه کوي او بیا د هر ښار کمې معمارۍ چې دي مشهوري له هغه نه جوړې شوي دي. نو دا یې د دې ودانۍ په اړه لږ ډېر معلومات چې ما دلته پیدا کړه او له خلکو مې وپوښتل. په کلیسا کې عموما خپل هغه مذهبي مراسم چې دا خلک یې لري هغه ترسره کېږي. دغه راز د ورځې د خوا نه د سهار غرمې او ماښام یو ځانګړی لمونځ دی چې دلته ترسره کېږي. دغه راز د یکشنبې په ورځ یو ډول ځانګړی لمونځ دی چې هغه بیا د ورځې په ډېرو ساعتونو کې ترسره کېږي په دې ځایونو کې په کلیسا کې. ځانګړي د ودونو مراسم دي چې په دغې کلیساګانو کې ترسره کېږي. دغه راز د عیسوي مذهب لپاره د دغې ځای په اړه مې واورېدل چې ماشومان او ځوانان چې د عیسوي مذهب یو د پیل قدم اخلي نو هغوی دپاره ځینې ځانګړي مراسم دلته نیول کېږي. دغه راز ځینې ځانګړي کنسرتونه او خصوصا د نوي کال د پیل په وختونو کې هم دلته ډېر مراسم ترسره کېږي. ځینې نورې فرهنګي او کلتوري ناستې او مراسم چې دي هغه هم په دې ودانیو کې ترسره کېږي. نو ما لکه وخته په خپلو خبرو کې درته وویل چې دا د فرانسې په شمال ختیځ برخه کې پروت ولایت د میتس د خواوشا 13 کلیساو نه تر ټولو لویه کلیسا ده چې په ډېره زیاته کچه سیلانیان دې ځای ته راځي او د دې ځای هغه جوړښت چې دی هغه د فرانسې د ګوتیک یوه ځانګړې معماري ده چې په هغه کې زیاته کچه باندې د میتس یوه خپله ځانګړې ډبره ده چې هغه نه پکې استفاده شوې ده او دا جوړ شوی دی. نو زه نن د خپل ګران ورور مندوزي صاحب سره دې ودانۍ ته راغلم او لیده کاته مو ورنه وکړه. مندوزي صاحب تا خو د دې ډېرې کلیساګانې لیدلې دي او دا کلیسا یې تر ټولو لویه ده. دلته مې نوم د ده پیدا کړ او د ده نوم چې هغه پښتو ته ژباړل شوی دی سنت استوفان کاتدرال نومېږي چې دا هغه ما په پښتو کې وژباړي چې دا هغه د پښتو ژباړي نوم دی. او دغه راز د دې ځای هغه فکر کوم د دې اندازه به خیر ارتفاع وکړه هغه پاس چې کومه مناره ښکاري هغه 88 متره اوږدوالی لري. جګوالی دی که نه چې دا ډېر زیات جګوالی دی. فرضي صاحب دې سره څنګ کې یوه دانه بله هم کلیسا ده تقریبا په یو 100 مترۍ کې ده او هغې نه پل یوه بله کلیسا ده هم 100 مترۍ کې ده خو دا یې تر ټولو لویه دا ده. دا په دې اروپا کې لویه تر ټولو اروپا کې هم غټه ده. دا ډېر خلک ورته سیلان راځي مختلفو ځایونو ورته راځي دا او خلک یې ګوري ته دا خلک ګوري ګرځي راګرځي پکې. د دغې تصویرانو په اړه یې څه معلومات پیدا کړم. دا د ځینې مذهبونو هغه تعریفونه پکې شوي او خصوصا د دې ودانۍ په اړه هم پکې ځینې هغه شته دي چې خلک دلته راځي څه شی نه باید مراعات کړي
نو په ځینو ګلبورډونو باندې دا شی مې لیکلي وه او ما ځینې معلومات د ګوګل نه پیدا کړل نو په هغه بنیاد باندې ته مې یو کس نیم نه پوښتنه وکړه د نوم په هکله باندې نو هغه ویل نوم یې همدا دی چې دا تا کوم موږ ته واخیسته او لږ ډېر معلومات مې هغوی نه واخیسته د تاسیس کال ډېر مهم دی چې هغه په 14مه پیړۍ کې د دې ودانۍ کار شروع شوی و او بیا د 14مې پیړۍ تر نیمایي پورې د دې کارونه پای ته رسېدلي دي 1402 شپېته تقریبا همدغسې یو 1402 شپېته کې هغه شوی و افتتاح په 14مې پیړۍ کې شوې ده او په د 14مې پیړۍ په هغه کې ده یادونې ورته دا یو ځل ورانه شوی هم و لکه چې داسې راته معلومات یو چا شیر کړي یو ځل یې ړنګه شوی هم و نیمه اها نو شاید خو په هر حال موږ یوازې د دیزي هغه ډېره دا ښکله جوړښت اصل کې د دغه معلومات چې وګوري مندوزی صاحب د میتس په اړه معلومات وګوري د میتس په اړه معلوماتو کې راځي چې میتس د فرهنګي د مذهبي ودانیو دغه راز د هنري فعالیتونو او د معمارۍ له درکه په ټوله فرانسه کې ډېر زیات دا ولایت ډېر زیات مشهور دی دغه راز د تفریحي سیمو ښایسته پوهنتونونو او تفریحي پارکونو سرکونو د دې له درکه هم ډېر ښایسته دی نو پر اختیا دا چې کله زه نن میتس کې وګرځېدم چون ما یو میاشت مخکې هم تېره کړې وه خو ډېر نه وم ګرځېدلی خو نن مو له دې ودانۍ نه چې لیدنه وکړه نه وی راغلی نوې ونه پوهېدو که نه نو دا چې رښتیا هم چې دا د کلتوري ودانیو د فرهنګي عابدو د ساتنې خبرو شي نو دا ودانۍ ډېره نایابه ده ډېره ښکلې ده نو له تا هم مننه چې را دې وستو او دا ودانۍ دې راباندې ولیده د تاریخي پاس منظر مو مطالعه کړ او دا راته وښودل شوه چې 15مې پیړۍ نه را په دې خوا یعنې غالبا 15-16 پیړۍ نورې هم تېرې شوې یادونه ورته که تاسو غواړئ د دې هلته نقشه وګورئ ښې لیدلې هلته هم شی هغې نقشه ده دا نقشه خو د ډېر ښه ټکې را وښوده دا به زه اوس لیدونکو ته په همدې سکرین کې وښیم او دا خو دا ډېره چې دا ډېره ښکلې نقشه ده او دا هم را سره وګورئ